یتیم او اختر. لیکوال شیرین آغا جهانگیر. د کلي په ټولو کوڅو کې ماشومانو شور ماشور جوړ کړی و. هرې خواته د پټاقیو غږونه اورېدل کېدل. د پټاقیو له سوو باروتو د اختر بوی راخته. په کوڅو کې د هټیو مخې ته ماشومان راټول شوي وو. د هر چا نوې جامې په تن وې. نن له هر وخت زیات د هټیوالو بازار ګرم و. ژاولې خو بیخي ډېرې خرڅېدې. هرې نجلۍ په مخ ښه ډېر سرخي او سفیده وهلې وه. وړو نجونو به خپلو همزولو ته خپلې شونډې ور وړاندې کړې او خپل لبسیرینونه به یې ورته ورښول. د هلکانو ډلې هم جوړې وې. هیچا په خپلو نوو څپلیو ګردونه نه پرېښول. ځینو خپل دستمالونه په اوږو اچولي وو او لاسونه یې جوبونو ته ننایستي وو. وړې نجلۍ د خپل کوچني ورور لاس ونیو. دواړه په کوڅه کې روان ول او نورو ماشومانو ته یې حیران حیران کتل. کله کله به وړې نجلۍ خپلو جامو ته وکاته. بیا به یې د نورو نجونو جامو ته ور وکاته. په څېره کې یې مایوسي له ورایه ښکارېده. خپل پام به یې غلط کړ. خپل کوچني ورور ته به یې غږ وکړ: هله ژر ژر راشه، ناوخته کېږي، خپلې لارې ته دې ګوره. هر چا به د دوی زړو جامو ته کتل. ځینې خو به ورنږدې هم شول او له مسخرو ډکه مسکا به یې وکړه، خو دوی دواړه به په خپل مخه روان وو. هره شېبه به یې کوچني ورور په هټیو سترګې ګنډلې وې. خور به یې بیا د هغه پام په بله ور واړولو. دواړه خپل ګاګ هټیوال ته ورسېدل. د هټۍ د جالۍ تر شا ودرېدل. داسې ښکارېده چې نوبت ته په انتظار ول. غږ یې له خولې نه راوته. یو ته او بل ته به یې وکاته. د نورو ماشومانو جامو ته، څپلیو او څپلکو ته. چا نوبت نه ورکاوه. هر چا به ډیکه ورکړه او ورته وبه ویل چې وروسته شه. کله کله به یې کوچني ورور د خپلې خور د لاس ګوتو ته زور ورکړ. هغې به ورته وکاته. پوښتنه به یې ځینې وکړه: څه دي؟ هغه هلک وګوره څومره ښکلی واسکټ یې اغوستی دی. دا واسکټ به په څو روپو ده ته پلار اخیستی وي. خور به یې بیا پرې په غوسه شوه. سل ځله مې درته وویلې چې د چا جامو ته مه ګوره، سړی وږی ښکاري. مګر د هلک زړه چیرته صبر کاوه. خپلو زړو او شلیدلو جامو او څپلکو ته به یې وکاته. په مایوس انداز به یې خپل ګرد چاپېر وکاته او بیا به یې خپلې خور ته وویل: ورته ووایه ناوخته کېږي، زه وږی یم، ځه چې کور ته ځو. نجلۍ به ورو شانتې مخته شوه او بیا به ودرېده. غوښتل یې هټیوال ته څه ووایي، مګر خولې ته یې خبره نه راتله. په هټیوال دومره بیروبار و چې دوی ته یې هېڅ پام نه کېده. نجلۍ به غوښتل چې مخته شي، مګر ماشومانو به ټیله او ټمبه کړه. هغه به بیرته شاته شوه. دا ځل نو نجلۍ سل زونه یو کړ او ورمخته شوه. خپل دواړو غاړو ته ولاړو ماشومانو ته یې وکاته او په هټیوال یې په ورو اواز غږ کړ: ماما، مور مې وایي نن هم موږ ته لږې غټې وریجې په قرض. نجلۍ لا خپله خبره نه وه خلاصه کړې چې دوکاندار پرې غوسه شو. یو خو له تاسو نه خلاصېږو. دا د اختر ورځ وګوره او دا ستاسو قرض غوښتل وګوره. پخواني هم در باندې ډېرې پیسې پاتې دي.
زه نه پوهیږم چې تاسې به هغه څنګه خلاص کړئ چې اوس لا پسې نورې هم غواړئ. پلار مو هم ژوندی نه دی چې بیا یې راته راکړي. د ماشومې مخ له شرمه تک سور شو او تر یې خپل څنګ ته ولاړو خلکو ته وکتل او بیرته د کور په لور روان شول.